دا پیښه همدلته پای ته ورسېده. سمه ده. مخکې چې راشي موسی به وویني. د دې کارو په بدل کې به ډېرې پیسې درکړي. فکر کوم زه دې تر اوسه نه یم پېژندلی. باید درته ووایم چې زه د پیسو او شتمنۍ په کیسه کې نه یم. ما یوازې تا نه د مننې تمه درلوده، خو دا کار هم ستا په وس کې نه دی. اغلې باور وکړئ ټول مو له ډاره تباه او برباد کړه په خدای. تاسو ښه یاستئ که نه؟ ډېر شکر چې ښه یاستئ. اوی خدای شکر. صبر وکړه ښاغلی امبره چې اوس مې مړه نه کړي. نه خدای دې نه کړي. یوه شېبه ناڅاپه له کومه را پیدا شوې، داسې ځای پاتې نه شو چې ته نه یې لټولې. رښتیا وایي امبره؟ یعنې غواړې دا ووایي چې زه یې لټولم؟ ډېر زیات، له هر چا نه ډېر سلطان صاحب وارخطا و. ته رښتیا وایي امبره؟ نو داسې چې دا اوس ځم او وینم یې. ښه ته نو بیا څوک یې؟ اما شهزادګۍ صالحه دلته راورسوله. ودرېږه چېرته په خیر ودرېږه، سرتېریا بیا پرېږده. پلاره زما ګرانه لورې صالحې، زما ګرانې لورې، پلار دې ډېر زیات ویرولی و. له خدای ډېر شکر ګزاره یم چې ته ښه یې لورې. ښه یم او چې ستاسو خواته راغلی یم، که مړه شم په کیسه کې نه یم. ته څنګه بیرته راغلې لورې؟ ته یې له کوم ځایه برمته کړې وې؟ ووایه چا د دې کار جرأت کړی دی؟ ها ووایه. هر څه درته وایم پلار جانه. یعنی چې زما لپاره په اندېښنه شوی وی؟ لږ پاتې و چې له اندېښنې نه مړ شو. زیری لرم واورئ ټولې واورئ. زموږ د سلطان صاحب د سترګو تور شهزادګۍ صالحه خدای پاک بیرته موږ ته راکړه. امبره ما څه واورېدل؟ صالحه بیرته راغلې. رښتیا ووایه صالحه جوړه ده؟ رښتیا وایم مهرباني، رښتیا وایم. ما په خپله هغه د ماڼۍ نه د باندې دننه راوسته. خدایه شکر چې زما دعاګانې دې قبولې کړې. خدایه شکر. هغه اتل زمان وژغورلم او بیرته یې دلته راویستم. یعنې چې هغه یو سرتیری دی. هغه ځوان څوک دی؟ چیرته دی؟ د انتظار په خونه کې دی سلطانه. هغه دلته راوغواړه. اطاعت کېږي سلطانه. ډېر ښه، یعنې هغه سرتیری ته یې. مخکې راشه. ستا نوم څه دی او له کوم ځای نه یې؟ ما ته خلک ځوان اتل وایي سلطانه. د حکومت سرتیری یم. په کلي کې مې له مور سره ژوند کوم. ډېره ښه ده. مور دې ستا د نوم په څېر ته تربیه کړی او ښکاري چې ډېر ښه یې روزلی. زما لور دې هغه وحشیان نه وژغورله او بېرته دې راوستله. ووایه له ما نه څه غواړې؟ ستاسو عمر دې ډېر وي سلطانه، او سلطنت دې بریالی اوسه. کومه غوښتنه نه لرم سلطانه. د یو سرتیري په توګه سلطان ته خدمت کول د ویاړ ځای دی. سر دې جګ ونیسه. ستا غوندې ځوان اتل په ډېرې سختۍ باندې پیدا کېږي زویه. که د کوم څه ته اړتیا درلوده راته ویلی شي. نه زه هېڅ څه ته اړتیا نه لرم سلطانه، خو غواړم تاسو ته یو څه ووایم. فکر کوم ویل تاسو ته ډېر زیات اړین دي.
کله چې دې خواته راتلم له فتا سره مخامخ شوم. ته ډاډه یې؟ هڅه یې کوله چې شهزادګۍ صالحه وتښتوي، خو ما ځان را ورساو او شهزادګۍ مې وژغورله. غوښتل مې چې هغه دلته راولم، لاسونه یې وتړم، خو په خیرته زخمي کړه او وتښتېدو. بې عقله انسان، یعنې چې هم دې نږدې ځایونو کې دی. مور جانې، لور جانې، خدایا شکر کوم، شکر چې په تا کوم څه نه دي شوي. لږ پاتې و چې مړه شم. مونږ ډېره وارخطا شوي وو صالحې، زم در پسې ډېره خفه شوې وه. دی خور ګرانه، زم ډېره در پسې خفه شوې وم.